أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. د شروط الصلاة د فاسدو بیان دی چې لمونځ په چی فاسدیږي. باب ثابت دی په بیان کې ما د هغه شیانو یفسدو چې فاسدوي الصلاة المنز وهي دا فاسد د لمانځه چې دی 14 څوارلس دانې دي چې لمونځ په فاسدیږي لمونځ په ختمیږي دا څوارلس شیان دي. اول فاسد د لمانځه چې دی التنحنح غاړې تازه کول دي. غاړې تازه کول په لمانځه کې بلا عذر بلا عذره یو عذر وشي نسته ورته. اکثر خلک دا کار کوي چې په لمانځه کې غاړې تازه کوي دا رقم کوي. دغه کار کول دا لمونځ فاسدوي. نو د دې څخه ځان ساتنه پکار ده. که چیرې امام وي د ستونی بند سي اواز بند سي بېله غاړې تازه کولو د اواز نه یې لکېږي دا عذر ورته وي غاړې تازه کې پروا نه کوي. او که چیرې یو عذر هم نه وي ورته دی غاړې تازه کې په دې باندې لمونځ فاسدېږي. والثاني دوم فاسد د لمانځه چې دی انداد یقول چې ووایي للعاطس نژي والا لره یا ترچي والا لره نژی یا ترچی یرحمک الله ووایي. یو څوک وترچي یا ونژي دی دلته ووایي پر لمانځه ولاړ وایي یرحمک الله دا ووایي په دې باندې لمونځ فاسدېږي. والثالث او دریم فاسد د لمانځه چې دی اندادی یفتح چې فتح ورکي علی غیر امامه و بل چاته. د امام وس دی په جماعت کې ولاړ دی په امام پسې که چیرې امام په لمانځه کې خطا وځي دی فتح ورکي چې خطا سوه یا ناسته در سپاته سوه یا د ولاړې ځای دی تک کښېنستلې دا خو صحیح دی. یو سړی جلا پر لمانځه ولاړ دی دی پر جلا لمانځه ولاړ دی د هغه بل سړي ته فتح ورکه په دې باندې لمونځ فاسدېږي. والرابع او څلرم فاسد د لمانځه چې دی کلمة لا اله الا الله کلمه د لا اله الا الله ویل دی ان ارادک اراده و به په دې سره الجواب د جواب. ګوره پر لمانځه ولاړ دی یو چا یو خبره ورته وکړه د په جواب کې ورته وویل چې لا اله الا الله دا ورته ویل یعنی د هغه جواب یې پکاوي. و ان ارادک اراده و به په دې سره الاعلام د خبرېدو یو څوک خبراوي یو څوک مخ ته تیریږي هغه خبر نه دی د دا وویل چې لا اله الا الله هغه خبر کوي بس یې د پروا نه کوي لمونځ نه په فاسدېږي. یا امام خطا وځي دی ووایي چې لا اله الا الله لمونځ نه په فاسدېږي. لا تفسدو نه فاسدېږي صلاته لمونځ که چیرې د خبرتیا دپاره او که د هغه د جواب دپاره و هغه غوښتنه وکړل یو څه وویل د په جواب کې دا ورته وویل چې لا اله الا الله بیا لمونځ فاسد دی. والخامس او پنځم فاسد د لمانځه چې دی انکشاف لڅوالی دی العورت د عورت. که د یو چا عورت په لمانځه کې لڅ سي په دې باندې لمونځ فاسدېږي. ګوره دا خبره یاد ساته عورت د نارینه ده د نوس لاندې بیا در زنګنو پورې دا عورت دی د نارینه. که چیرې دا زنګون څلرمه حصه یعنی دا ورون څلرمه حصه ښکاره سو یعنی 3 حصې 4 ټوټې که دا یوه حصه کې ښکاره سولو د دې سړي لمونځ فاسد سو. یو زنانه چې ده د هغې ټول وجود چې دی ټول بدن د هغې د عورت دی د لاسو او د پښو د مخ سماسې وه نور ټول عورت دی. که په لمانځه کې دا غوږ نیمه یې ښکاره سولو لمونځ یې فاسد دی. دا بېشتان یې ښکاره سوه لمونځ یې فاسد دی. دا ودلې چوټي یا پښتۍ دا یې ښکاره سوه لمونځ یې فاسد دی. د بجلک څخه لوړ دا ځای یې ښکاره سولو څلرمه حصه لمونځ یې فاسد دی. ګوره هر اندام چې څلرمه حصه ښکاره سي لمونځ یې فاسد دی بېرته به لمونځ د سره راګرځوي. والسادس او شپږم فاسد د لمانځه چې دی ارتفاع پورته کول دی البکاء د ژړا من وجع د درد سه او مصیبت یا د غم سه. یو سړی په لمانځه کې په زور اواز پورته کې د ژړا یا یو ځای خوږېږي یو درد و تکلیف لري د هغه وجې صحیح یا یو غم و مصیبت ورته مخامخ وي د هغه وجې صحیح په دې باندې لمونځ فاسدېږي. و ان کان که چیرې وه بکاؤه ژړا د ده من ذکر الجنت او النار یا جنت ور په یاد سو یا دوژخ ور په یاد سو د الله د بیرې سه یې وژړل په دې باندې بیا لمونځ نه فاسدېږي لم یفسدو نه فاسدېږي. ګوره که د درد او د مصیبت د وجې څخه دا ژړا په زوره کړل په دې باندې لمونځ فاسدېږي. د جنت او د دوژخ د په یادېدو سه یا د الله تعالی د بیرې څخه په لمانځه کې په زوره وژړل لم یفسدو بیا لمونځ نه فاسدېږي. والسابع او اوم فاسد د لمانځه چې دی رد جواب ولدي السلام د سلام
بیده په لاس سره او بلسانه یا په ژبه سره. یو سړی را روان دی په لمانځه ولاړ دی، دته سلام ورواچوي وای السلام علیکم ورحمت الله، د په خوله باندې جواب ورکړي چې وعلیکم السلام، یا لاس ورته پورته کوي چې وعلیکم السلام. په دې دواړو باندې د لمونځ فاسد دی. والثامن او اتم فاسد د لمانځه چې دی ذکر الفائتتی، په یادېدل دی د قضایي لمانځه، ولم یسقط چې نه وي ساقط سوی الترتیب و ترتیب. ګوره ترتیب زده که چیرې در شپږ لمانځو څخه کم لمانځونه د ده څه قضا سوي وه، دی د وخت په لمانځه ودرېدی، ده ته قضایي لمونځ ور په یاد سو، د ده دغه ولاړ چې دی دغه لمونځ یې فاسد سو. او که چیرې در شپږ لمانځو زیات لمانځونه د ده څه قضا سوي وله، بیا که ده په لمانځه ودرېدی، ده ته قضایي لمونځ ور په یاد سو، بیا لمونځ نه په فاسدېږي په دې باندې. والتاسع او نم فاسد د لمانځه چې دی العمل الکثیر، عمل کثیر دی. عمل کثیر چی ته ویل کیږي؟ عمل کثیر دې ته ویل کیږي چې په لمانځه کې یو داسې کار کول چې هغه د لمانځه څخه د باندې یو بل څوک ورته وګوري چې دغه دا فکر سي چې دا پر لمانځه نه دی ولاړ، بس په دې باندې لمونځ فاسدېږي. سواء برابر خبره ده کانه کوو بالید په لاس سره د عمل کثیر او غیره یا په بل شي سره، بس لمونځ فاسدېږي. والعاشر او لسم فاسد د لمانځه چې دی التکلم، خبرې کول دي عامدا فقصد سره او ساهیا یا په هیر سره. په لمانځه کې یو څوک په لمانځه ولاړ دی، په لمانځه کې یې خبرې وکړې، په هیر یې وکړې یا په قصد وکړې، په دواړو حالو کې لمونځ فاسدېږي. والحادي عشر او یولسم فاسد د لمانځه چې دی الاکل، خوراک کول دي، والشرب، چشنګ کول دي. په لمانځه کې یا اوبو غړپ وکړي یا خوراک یو شی ګولایه وکړي، یو شی وخوړي، په دې باندې لمونځ فاسدېږي. والثاني عشر او دولسم فاسد د لمانځه چې دی اندادي یقول چې ووایي آهو آهو ووایي او اوه او یا اوه ووایي، په دې باندې لمونځ فاسدېږي. په لمانځه کې ولاړي داسې غږ وکړي او اوه یا اوه غږ وکړي، په دې باندې لمونځ فاسد دی. والثالث عشر دیارلسم فاسد د لمانځه چې دی القهقهة، په زور خندل دي، خندای قهقهه ده. والضحک او خندای ضحکه ده. خندای قهقهه هغه ته ویل کیږي چې ستا پر څنګ ولاړ ملګری ستا خندا واوري، دې ته خندای قهقهه وایي. او ضحکه خندا هغه ته ویل کیږي چې یوازې ته په خپله واوري. دا زموږ خلک اکثره په لمانځه کې که وخاندي په پسپسي باندې وخاندي، دغه په پسپسي خندا باندې لمونځ فاسدېږي. او که چیرې په دې خندا وخاندي چې خالي یې غاښونه ښکاره سي، نور خندا یې څوک نه واوري، نه دی په خپله واوري، په دا باندې بیا لمونځ نه فاسدېږي. والرابع عشر او څوارلسم فاسد د لمانځه چې دی الاغماء، بېهوشي ده. په لمانځه کې یو سړی بیران سو، بېهوشه سو، بس د ده لمونځ فاسد دی. وهذه كلها دغه ټول چې درته ذکر سوله دا 14 دانې تفسدو فاسدوي صلات المنځ، سواء برابر خبره ده کانه کوو عامدا په قصد سره دا کار جن وسلو او ساهین یا په خطا سره. که په قصد دغه فاسدات دا 14 چې درته بیان سو یو کار یې وکړي یا په خطا سره وکړي، ویجب واجبېږي علیه پر ده باندې الاعادة، بیرته راګرځېدل د لمانځه، بیرته به دا سړی لمونځ د سره راګرځوي. ګوره دا پر ده باندې واجب دی. که په دغه 14 فاسداتو کې یو کار د ده څه په قصد وسو یا په خطا، نو پر ده دا واجبه ده چې دی به دا لمونځ بیرته راګرځوي. صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.